زه یو بېګناه معتاد شهید یم. لیکوال عبدالله مهدي. لله أحباب أحن إليهم كانوا زه د امریکای اشغال پر وړاندې د مخدره توکو معتاد سوم. ما ته مخدره توکي پرېمانه رسېدل. په دې عمل مو اعتیاد زیات سو، ان تر دې چې د مخدره توکو په لومه کې ګیر سوم. له کوره وشړل سولم. د کورنۍ قریبانو او د خلکو لخوا زه یو مظلوم، بې پروا او د ټولنې پاتې طبقه کې حساب سوم. ځای مې معلوم نه و، د ډوډۍ ترتیب مې نه درلودی. ډېر وخت مې د پولیسو خته لاندې شپې رڼولې. چا زموږ پروا نه ساتله. د تورو تیارو په لومه کې و چې د اسلامي امارت نور راباندې پرېوتی او د معتادینو د علاج کولو پروسه پیل سوه. زه یو هم د علاج لپاره د پولیسو خته څخه و امید روغتون ته بوتلم. هلته مو د تداوي لپاره شپې او ورځې ذبح کولې. چې هلته مو یو څه د سکون ډاډ وموند، بیرته خپل اصل ته رسېدلی وم. د ژوند خوښیو راویښ کړم. ان د بچانو، ښځې، مور او پلار مو د روغتیا امیدونه راټوکېدل. موږ ته به راتلل او د خوشحالیو آثار به یې له ورایه مخونو کې ښکاره کېدل. موږ به د ځان په اړه ډاډ ورکوئ، تر دې چې دلته مو د روغتیا اخریني شپې او ورځې وې. د روژې مبارکه او د مسلمانانو د یوه او بل سره د همدردۍ میاشت راغله. په ډېره لیوالتیا مو د الله جل جلاله دا فریضه ادا کوله او د نورو مسلمانانو غوندې مو د قرآن کریم تلاوت، اذکار او لمونځونه کول. کورونو، بچیو، میندو، مور او پلار خواته مو لیوالتیا زیاته وه. خو د هغې ورځې ارمان باندې مو شپې او ورځې تېرولې چې د خپلو بچو او قریبانو سره به دا اختر لمانځم. خو خبر نه وم چې دا ارمان به زما ګاونډ له خاورو سره شیندي. د روژې 28 و. مسلمانانو د الله جل جلاله د یو عظیم عبادت د شب قدر په طلب کې د الله دربار ته لارې لټولې او خپل د زړه رازونه، مناجات او حاجتونه یې الله تعالی سره شریکول. موږ هم روژه مات وکړل او د تراویحو امادګي مو نیوله. چې یو دروب سو، زموږ غوښو باندې سرې لمبې پورته سوې او زموږ مظلومې غوښې، پلې، رګونه او هډوکي د اور خوراک سوې. یوه دنیا ارمانونه مو له خاورو سره خاورې سول. دلته د ډېرو میندو زړونه ټوټه ټوټه سول. بچان یتیمان سول، ښځې کونډې سوې. یوه وحشتناکه او ویرونکې فضا خپره سوه. ډېرې کورنۍ یې د ویر په ټغر کښېنولې. دې صحنې زړونه راکښل. زه به په سلګیو او غرویو نیولې حالت کې راتلل او ویل به یې زما د پلار غوښې اور کې کباب کېږي. مور به راتلله، ویل به یې د زړه ټوټه مې همدلته د تداوي لپاره بستر کړې وه. خو اوس یې وجود د اور لمبو کې سوځي. چاته د زوی پښه په لاس ورځي، څوک د پلار یو لاس پیدا کوي او بعض یې د خپل قریب سوځلي وجود باندې برلاسي کېږي. دلته د پولیسو خته له خراب بدبویه ماحول څخه پاک او سپېڅلي ځای ته موږ را انتقال سو. له تداوي نیولې ان تر زده کړو موږ بریالي سو. خبر نه و چې موږ به دلته د اسلام په نوم اسرائیل په اورونو کې لوله پکوي. د ټولو زړونو کې همدا جملې تېرېدلې چې موږ چا په اور وسوځولو. ولې مو دا مظلوم جسدونه د خاورو لاندې سول؟ موږ د دې ولس یو مظلومه طبقه وو، ان تر دې چې د یوه خطاکار ښکار بسولو. د ټولنې هر وګړی به عفو راته کوله او ویل به چې دا معتاد دی. ای ملګرو ملتونو، نړیوالې محکمې او د بشري حقوقو نغارې ډنډونکو، چېرته یاست؟ ولې زموږ مظلوم سوځېدلي جسدونه نه رسنیز کوئ؟ ولې د دې جنایتګرو په اړه فیصله نه کوئ؟ همدا تاسې یاست چې د دې جنایت تر شا ولاړ یاست او د نړیوالو جنایتګرو او قاتلونو رهنمایي کوئ. تاسو د خپلو ګټو او خواهشاتو مدافعین یاست. موږ به د الله تعالی په حضور کې دا پیش کړو چې موږ په کومه ګناه اور کې سوځېدلي یو. موږ به د قیامت ورځ د هغو کسانو ګریوان ته لاس اچوو چې د دې قاتلونو تر شا ولاړ وه. خو بیا هم موږ ډاډه یو چې موږ د افغان بچیان یو او افغانان به زموږ انتقام اخلي. أحباب أحن إليهم كانوا زهور الروض فوق تراب